هغه مور چې د سرتیري زوی د مرګ خبر په اورېدو سره یې خپله ساه ورکړله د چې دغه پیښه چیرته او کوم ولایت کې شوې ده حکومت ولې چوپه خوله پاته دی ټول حال یې په دغه ویډیو کې راسره کتلی شئ. درنو لیدونکو سلام وخت مو په خیر. پروان ولایت کې یوې میرمن چې د موسی په نوم زوی یې د افغان پوځ سرتیری و او 2 ورځې مخکې غزني کې په شهادت ورسید د زوی د مرګ خبر ته اورېدو وروسته یې ځای پر ځای خپله ساه ورکړه. د یادې میرمنې زوی چې موسی سالنګي نومېده 2 ورځې مخکې غزني ولایت کې د طالبانو د برید پر مهال په شهادت ورسېده. د ملي اردو د شهید شوي سرتیري جنازه نن سهار د پروان ولایت سالنګ ولسوالۍ ته رسېدلې چې نن یې خپل مور سره یو ځای او په یوه سیمه کې خاورو ته وسپاره. د سیمې خلک وایي د ملي اردو د شهید شوي سرتیري مور باندې د زړه حمله راغلې وه. خلکو ویلي 2 اونۍ وروسته د ملي اردو د یاد شوي سرتیري د واده مراسم او ترتیبات هم ورته نیول شوي وو. لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل هم سبسکرایب کړئ.